حل ده چې دغه معادلو حل چې ده موږ په څو طریقو سره کولی شو چې له هغې څخه موږ تاسو درې طریقې په نښه کړي دي چې اوله افنا طریقه، دوهم تعویضي طریقه او دریم هم مساوات طریقه. چې لاندې سوالونه تاسو لیکل شوي دي چې یا 4 یا 5 یا 6 سواله به حل کړو انشاءالله. چې اول مثال موږ تاسو لیکل شوی ده چې 3x مثبت 4y مساوي له 6 او 2x مثبت 3y مساوي له 8 سره. دغه ته موږ تاسو یو ماچول دوه ماچولات درجه او معادله څه کولی شو چې دې کې یو x ماچول ده بل هم پکې y ماچول ده او درجه ورته څه کولی شو چې د هر ماچول توان څه ده یو سره مساوي ده. یعنی که چېرته موږ یو ماچول ته توان ورکړو توان د ماچول څو سره مساوي کېږي یو سره مساوي کېږي. چې دې لپاره موږ تاسو عمومي شکل هم لرو چې mx مثبت by مساوي له c سره. چې دې ته موږ تاسو اوله معادله یا x مثبت b y مساوي له c یک سره یا دا موږ تاسو په b c هم ښودلی شو a2 b2 c2 سره هم ښودلی شو چې دلته a او b او c دې ته موږ تاسو حقیقي راکړلی شو x او y بګې دې کې څه دي نامعلوم یا مجهول توري دي. چې دې لپاره موږ تاسو یو مثال په نظر کې نیسو لکه دغه مثال چې دې ته موږ تاسو افنا طریقه ویلی شو یعنې اوله طریقه ده چې افنا طریقه موږ تاسو داسې درس راکوي چې د اول مجهول ضریب موږ تاسو اختیار لرو چې یا به x ونیسو یا به د y ضریب ونیسو فرق نه کوي چې هر یو موږ په نظر کې نیسو. یو مجهول به موږ په نظر کې ونیسو دې سوال ولیکو چې 3x مثبت 4y مساوي له 6 دوهمه معادله 2x مثبت 3y مساوي له 8 سره 8. داسې یو خط به کش کړو په دغه شکل باندې دغه د اول ضریب مجهول په واخلو بلې ټولو ضریبونو سره به یې څه کړو ضرب کړو بدون د مجهول څخه یعنې 3 په 2 کې 6 دغه مجهول به ورسره په خپله ولیکئ مثبت 3 په 3 کې دی 9y مساوي 3 په 2 کې دی 24 دا به په خپل حل کړي. د دوهمه مرحله کې موږ څه کوو د دوهمه معادلې ضریب اخلو د x ضریب به واخلو چې ټولو سره یې څه کوو موږ تاسو یې ضرب کولی شو 2 په 3 کې دی 6 متحول یا مجهول به په خپل حالت لیکو مثبت 2 په 4 کې دی 8y 2 په 6 کې دی 12. اوس په دغه مرحله کې راځو یو ساده موږ ته د معادله تشکیل شو چې دغه دوهم مجهول علامو د څه ورکړو موږ تاسو تغییر ورکړو چې د هر مجهول یا د هر عدد یا د هر افادې علامه نو چې علامه څه ده مثبت هغه د موږ څه ورکړو تغییر تر څو د دې لپاره تر څو چې موږ ته یو مجهول څه شي صفر لاسته راشي یعنی دا چې کله تغییر شو د دې سره موږ تاسو نور کار نه لرو شپږ مثبت شپږ منفي ختم نو نه چاته کم یوازې چې پاتې شو وای یعنی دا یو لیکلو ته چې ضرورت نه لري ورته مساوي کېږي د نه ودا حد شي کو کم کو سالور نه چې دوه کم کو دوه د دوه نه چې کم شي یو یعنی مثبت سره مساوي شو د وای قیمت مثبت 12. اوس چې کله موږ تاسو د وای قیمت پیدا کړل اوس موږ نه دې سره کار لرو نه دې سره کار لرو اوس دا قیمت اخلو په هر معادله کې چې موږ تاسو وضع کو موږ ته د x قیمت څه کوي موږ ته راخی دلته به وضع کو په اوله معادله کې چې 3x مثبت 4y مساوي له 6 3x مثبت 4 ضرب دی د y قیمت دلته څومره 12 مساوي له 6 3x مثبت 4 په 2 کې دی 8 یو په 4 کې دی 4 مساوي له 6 سره اوس 3x مساوي کېږي دا 6 په خپله ولیکو هر کله چې یو عدد ثابت عدد وي که مجهول عدد وي د مساوات نه موږ انتقالو د هغې علامه څه کېږي تغیر کېږي که مثبت وي منفي که منفي وي هغه به څه شي مثبت اوس موږ علامه مثبت لرو چې به شي منفي څو سره 8 اوس 3x مساوي کېږي اتو نه چې 6 کم کو څو به پاتې شي 2 دلته څو لرو څلور به په خپل علامه به څه وي منفي یعنې موږ دا په حقیقي عدد کې لوستې ده که د هر عدد زیات وي د هماغه عدد موږ څه ورته وضع کوو علامه وضع کوو اوس ډېر زیات علامه به څه وي منفي. اوس راځو د x قیمت پیدا کولو لپاره چې دغه x ضریب که 3 وي که 4 وي که 5 وي که هر عدد وي دواړه طرفونه د x په ضریب څه کوو تقسیمو 3x پر 3 مساوي منفي 2 څلوېښت پر 3 دا بل دې سره څه شي اختصار شو منفي
منفي تقسیم مثبت منفي یعنې دلته موږ څلور علامې لرو چې مثبت ضرب مثبت مثبت منفي ضرب منفي مثبت او مثبت ضرب منفي 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 ضرب مثبت منفي یعنی دغه څلور علامې چې دي هم په تقسیم کې کار کوي هم په ضرب کې کار کوي که تقسیم هم وي منفي تقسیم مثبت منفي اوس دا به په ده باندې څه کوو تقسیم به کوو که چېرې اختصار شاګرد پوهېږي ښه طرفه که نه پوهېږي ساده تقسیم یو په دریو کې دی درې یو په باقي څو به ورته کته کړو دوه څو به ورکړو ورته څلور په دریو کې دی 12 علامه چې پاتې نه شي یعنې مساوي له څو سره شو منفي 14 سره شو یعنې دغه د ایکس او د وای قیمتي عددونه موږ ته لاسته راغلل که چېرته دلته موږ وای ته 12 وضع کړو او ایکس ته موږ تاسو منفي 14 وضع کړو نو دغه معادله به مساوي له شپږو سره شي که دلته وضع کړو دا باید مساوي له څو سره شي 8 سره به شي اوس راځو د دغې عدد موږ تاسو راځو میزان ته چې ایا موږ دغه سوال صحیح ده که غلط ده دغه جګه به ورته یو چوکاټ رسم کړو ورته په شان شکل سوال ولیکو چې دریم ایکس مثبت څلور وای مساوي له څو سره شپږو سره درې په خپله هر کله چې مجهول مساوي شوي له منفي عدد سره دا به تاسو په څه شي سره په کوچني قوس کې ګورئ چې قوسونه موږ په درې ډوله لرو کوچنی قوس ولیکو ایکس قیمت 14 مثبت څلور ضرب دی که چېرته قیمت ګوره مثبت وي هغه موږ تاسو په څه شي کې نه وضع کوو یعنې قوس ورته نه وضع کوو مثبت څو ورته لیکو 12 مساوي له څو سره شپږ اوس مثبت ضرب منفي منفي څلور په دریو کې دم 12 یو حاصل درې او یو څلور مثبت څلور په دوو کې دم 8 یو په څلورو کې دم څلور اوس دا زیاته دا څه شو کم شو علامه به څه ورته واخلو مثبت اتونه چې دا کم کو څو به پاتې شي شپږ دو څلور نه څلور کم کو 7 مساوي له څو سره شپږو سره یعنې که چېرته د یو عدد علامه نه وي علامه باید مثبت وي یعنې دواړه طرفونه سره څه شو مساوي له شپږو سره شو اوس یو شاګرد ته سوال پیدا کېږي یو څه د کتل کې وایي که دا به سره مساوي شي اوس به یې وګورو چې 2x مثبت 3y مساوي له څو سره 8 سره اوس ګوره دلته موږ دوه لیکو قوس به بیا هم ولیکو ځکه چې لیکس قیمت ګوره منفي ده منفي 14 مثبت 3 دا مثبت دا په څه کو په خپل حالت به ولیکو څو سره 12 مساوي له څو سره 8 مثبت ضرب منفي منفي دو په څلورو کې د ماته یو په دوه کې د 2 دو په دریو کې د شپږ یو په دریو کې د 3 مساوي له څو سره 8 اوس ګوره شپږ ډېر زیاته 23 کم د بیا هم علامه چې راځي مثبت یو به دلته قرض کو څو به شي دا 14 نه چاته کم کو 8 د دوه نه دوه لاړ شي صفر چپ طرف ته صفر هیڅ معنا نه ورکوي مساوي له څو سره شو مثبت 8 نو زموږ سوال څه ده صحت ده دوهم سوال چې دا تاسو ته باندې لیکل داسې شوي ده چې لس ایکس منفي شپږ وای مساوي له یو سره دا اوله معادله منفي 3 ایکس منفي 2 وای مساوي له منفي 2 دې ته موږ دوهمه معادله ویلی شو دغه سوال هم موږ تاسو ته افنا په طریقې سره حلولی شو په دې شکل باندې چې دلته علامې تاسو ته منفي راغلې ده چې آیا که چېرته منفي راشي موږ په دغه معادلو کې څه قسم ته عمل اجرا کولی شو د مثال په ډول هماغه اول مثال چې موږ حل کړ هماغه شکل ته هم حلولی شو لکه لس ایکس منفي شپږ وای مساوي له یو سره منفي 3 ایکس منفي 2 وای مساوي له منفي 2 تاسو په خطه په شکل بکش کې دغه نصب په وخت د ټولو سره به ضرب کې علامه مثبت له منفي سره به ضرب کوو مثبت ضرب منفي منفي لس په دریو کې دی دیش دغه مجهول توری به په خپله ولیکئ مثبت ضرب منفي منفي لس په دوو کې دی شل مجهول توری په خپله مثبت ضرب منفي منفي لس په دوو کې دی شل یعنی هم متحول ضریب د ایکس ممتاز ټول ضریبونو سره زده کړل په خپل حالت ډېر اسانه طریقه ده دوهمه مرحله کې موږ څه کوو دغه البته چې ته وشو دا به د ټولو سره باید څه کوو ضرب کوو منفي ضرب مثبت منفي درې په لسو کې دی دېرش منفي ضرب منفي مثبت درې په شپږو کې دی اتلس وای منفي مساوي کېږي منفي ضرب مثبت منفي یو په دریو کې دی درې اوس خط په بل شکل کش کړه مو ته به څه ورکو تغییر ګوره منفي دا به څه کې مثبت
دا مثبت له دې سره به شي ختم شي یعنی منفي 10 او مثبت 10 منفي به په خپله دواړه به سره شي کې جمع به کړو یو شاګرد ته سوال پیدا کېږي استاد څه قسم ته موږ جمع کولی شو اوس ګوره زه 10 دانې 10 قلمه یو قرض اخلم او 10 قلمه زه بیا هم قرض اخلم زه جمله څو قلمه قرضدار شم 10 دانې قلمونه قرضدار شم اوس دلته هم همدغه ساده ده 0 او 8 په خپله ده 2 او 1 څو شو 3 دغه دواړه مجهول نه موږ څه اخلو یو دانه 10 ګوره منفي زیاده علامه باید څه کېږي منفي او 3 ګوره څه ده مثبته دا کم ده 10 نه چې دا کم کو څو به پاتې شي 15 اوس د وای ضریب دلته موږ لرو منفي 8 دواړه طرفونه به په منفي څو باید تقسیم کو 8 مساوي کېږي منفي 15 پر منفي 8 دا به له دې سره څه شي اختصار شي دې نه موږ نتیجه اخلو چې وای مساوي کېږي منفي تقسیم منفي مثبت چې ډېر سوال کې تاسو ته هم تشریح شو دا ګوره اولیت دلته در سره نه اختصاري دي تقسیمیږي خو ډېر کوچنی ده په صفر سره مساوي شي خو موږ همدغه کسره درته ورته څه کوو لیکو ورته اوس 15 پر 8 دا د وای لپاره موږ قیمت وټاکل اوس کله چې دغه قیمت موږ لاسته راغی اوس موږ هر سوال یعنې هره معادله کې موږ کولی شو چې قیمتونه یې څه کړو وضع کړو په تېر مثال کې موږ تاسو په اوله معادله کې وضع کړی اوس یې غواړو چې په دغه معادله کې څه کړو وضع کړو دلته لیکلی شو چې منفي 3x منفي 2y مساوي کېږي له منفي څو سره 2 سره ګوره دلته به ولیکي چې منفي 3x په خپله منفي 2 ضرب دی دا چې په حالت کې دي کې قوس حالت دی ځکه چې دلته موږ علامه څه لرو منفي کسر په ورته ولیکي چې 15 پر 100 مساوي کېږي له منفي 100 سره 2 سره اوس دغه کسر شو دا کسر به موږ څه کو سره په خپل نفس کې ضربو چې کسر عموما موږ تاسو ویل ده 3 پر 2 ضرب 4 پر 15 کچېرته هر څومره کسرونه موږ تاسو لرو د کسر برخه ده صورت سره ضرب کې مخرج ولې مخرج سره ضرب کې اوس به دلته ولیکو 4 درې 12 2 15 ده هم لس دلته هم موږ همدغه برخه لرو دا ولیکو چې منفي 3x منفي ضرب مثبت منفي د هر ده چې مخرج نه وي مخرج یې څو لیکو یو لیکو 2 په وکړم 14 یو حاصل 2 او یو څو شو 3 یو پاتې دې شو کېدم 8 منفي 2 ځینې شاګردانو سره سوال پیدا کېږي وایي استاده که دغه کسر موږ ته ساده شي موږ څه قسم عمل اجرا کولی شو هېڅ تاسو دغه عدد اخواته منځ قاله وایي دې سره نه جمع او نه منفي کې دغه کسر مخرج به څه کو ختم کړو که مخرج هر څو وي فرض کړو که مخرج دلته وي که دلته وي که دلته وي که هر عدد مخرج هماغه مخرج کې به یې ضرب کړو مخرج یې څو ده دلته 8 دغه 8 به له دې سره به یې ضرب کې دې سره به هم ضرب کې په دې سره به یې ضرب په دې به تقسیم یا اسانه طریقه په دې تقسیم یو به دې سره ضرب کې په خپله مخرج مو ختمېږي اوس دلته ولیکو چې منفي 3x ضرب دی 8 منفي یو چې دې سره ضرب کو څو به شي هماغه 4 منفي 2 ضرب دی 8 اوس ګوره موږ کسر څه شو ختم شو منفي 3 پاتو کې د مثالي څو حاصل لرو 2 3 په 3 کې د 9 او 2 څو شو 11 x به ورسره په خپل ولیکي یو په 4 شو کې د 4 منفي 2 پاتو کې د 14 یو حاصل شپږ او یو څو شو 2 اوس دغه عدد بیا هم د مساوات نه څه کوو انتقالو وایي یا وایي که چېرته علامه مثبت و منفي به شي او که منفي څه به ورته ولیکو مثبت منفي 14 x مساوي کېږي منفي شپږ اویا دا چې کله انتقال کوو مثبت څو سره شو 4 بیا هم 14 x مساوي تیر درس یا تیر مثال ته موږ داسې تشریح کړل چې د هر عدد زیات وي د هماغه عدد موږ څه ورته کړو علامه ګوره شپږ اویا زیات علامه به یې څه کېدو منفي دلته شپږو نه چې دا کم کو څو پاتې کېږي 2 اووه نه چې دا کم کو څو پاتې شو 4 اوس ګوره د x ضریب دلته موږ څو لرو 14 دواړه طرفونه په منفي 14 څه کوو تقسیموو منفي 2 سالبه پر منفي 14 دا به دې سره اختصار x مساوي منفي تقسیم منفي مثبت دواړه موږ اختصار کولی شو تقسیم نشو کولی 2 2 4 یو په 2 کې 2 15 12 یو به واسطه څو بشي 14 په 2 14 دا عدد چې دا یو په نو شي دا اولی عدد دی د اختصار ور نور د اختصار ور دا
اولیا درته ده بخیر سره. اوس دلته هم موږ اختصار کولی شو. اوه په درېو کې دیم 22، یو په درېو کې دیم 3، دوه په دې سره اوس 28، نهه په درېو کې دیم 28. اوه پر 16 سره دی 19. اوه پر 19. اوس 19 زموږ څه ده؟ اولیا عدد ده. اوس یو شاګرد ته بیا هم سوال کله کېږي استاده دلته کسري قیمتونه دواړه راسره راغلل چې موږ پر 12 پر 8 او اوه پر 19. آیا دغه دواړه قیمتونه که چېرته موږ دلته وضع کړو آیا دا به یو شي او دا به منفي 2 شي که دا به نه شي؟ راځو د دغې حل لپاره چې ته راځو میزان ته راځو چې دغه کسر به چې کومه پاکم دا خو تېر برخه وه دغه ځای کې به کوچنی خط ورته وباسو وبیل کو چې 10 x منفي 6 y مساوي له څو سره شي یو سره. 10 په خپله ضرب دی د x قیمت موږ څو راویستل 9 پر 19 منفي 6 ضرب دی د y قیمت هم مثبت ده څو ورته لیکو 18 پر 18 مساوي باید څو سره شي یو سره شي. 10 به له دې سره څه کو ضرب کو 10 په اووه کې دم څو کېږي 80 پر 19 منفي 6 په اووه کې دم 2 څلوېښت حاصل یو شپږ او څلور څو کېږي 10 تقسیم د څو 18 مساوي له څو سره یو سره. دلته ګوره موږ تاسو مخرج مشترک ورته لویه لرو چې کسرونو کې موږ درې قاعدې لرو که چیرې مخرجونه مساوي یو مخرج صورتونه جمع کوو یا یې منفي کوو. که چیرې داسې مخرجونه ولرو چې هغه لوی عدد په کوچني عدد تقسیم شو موږ مخرج مشترک څه عدد ورته نیسو لوی عدد. 18 چې په 19 تقسیم کو څو به شي 2 دې سره به څه کو ضرب کو 18 چې په 18 تقسیم یو ضرب یو سلو 2 مساوي له څو سره یو سره. 2 په صفر کې دم صفر 2 په اووه کې دم څو شو 14 منفي یو په څو یو کې دم څو کېږي یو سلو بخیر سره یو سلو 2 پر 18 مساوي له څو سره یو. اوس دا د زیاده دی نه به دا حد څه کو کم کو صفر نه خو دوه نیز یو بلې ته قرض کو 10 نه چې 2 کم کو څو پاتې کېږي 8 دلته 3 نه چې صفر کم کو په خپله 3 یو نه چې یو کم کو صفر معنا نه ورکوي پر 18 مساوي له څو سره یو. 18 چې په 18 تقسیم یو مساوي له یو. زموږ سوال څه ده صحت ده یا صحیح ده؟ که چېرته دلته یو قیمت هم غلط ورکړي که منفي مثبت شي بیا دواړه قیمتونه سره نه مساوي کېږي.